رازونه یې د ستړي زندګۍ په لاس کې دي، دانه دانه بنګړي د لیونۍ په لاس کې دي. دا ښار د ساقي خېلو په نامه باندې یادېږي، دا ځکه هر سړي سره پیالۍ په لاس کې دي. دا ښار د ساقي خېلو په نامه باندې یادېږي، دا ځکه هر سړي سره پیالۍ په لاس کې دي، او زمونږ د وسایلو واک زمونږ په لاس کې نشته. زمونږ د وسایلو واک زمونږ په لاس کې نشته، زمونږ وسایل خو ټول د دوی په لاس کې دي. او اوس پوه شوم چې سبا به احتجاج کې راوتلم، سرکاره نن مې ځکه هتکړۍ په لاس کې دي. او دا دی لاړم، دا دی راغلم، څه به کومه څه به نه کوم. دا دی لاړم، دا دی راغلم، څه به کومه څه به نه کوم. دا ټولې فیصلې مې د ابۍ په لاس کې دي. او حالاتو خودکشۍ ته مجبور کړی یم وفاداره، دا ځکه مې د زهرو څو ګولۍ په لاس کې دي. سلامونه ملګرو، نیکې هیلې او احترامات. امید لرم چې روغ جوړ به او صحت جامې به مو پر تن وي. یو ځل بیا احمد ضیا بهرام یم او په ادبي بنډار خپرونه کې را سره دوه ډېر نومور شاعران چې هر یو ایجاد الحق وفادار او صابر شاه صابر صاحب را سره په نننۍ خپرونه کې ناسته لري. نو ټولو نه اول خو د وفادار صاحب او د صابر شاه صابر صاحب ډېره زیاته مننه چې له دومره مصروفیاتو باوجود موږ ته وخت راکړي تر څو دغه خپرونه ریکارډ کړو. ډېره مننه ترې کوو وفادار صاحب نه، او خپل خپرونه کې هرکلی او په خیرالی درته وایو. ډېره زیاته مننه ستاسو، او صابر شاه هم ډېره زیاته مننه کوم چې تر دې ځای پورې موږ سره راغله، تکلیف یې وکړو. او بس خبرې خو به زه هم چې ډېرو خبرو نه به سره تېر شو، شعرونه به را میدان ته کړو، شعرونه به ووایو. صحیح ده که نه؟ د جنتي سکون وږمې نه پاتې شوی یمه، ستا د دیدار د قافلې نه پاتې شوی یمه. او زما یاران په نصیب ښه ورته لاړل خدایه، زه بدنصیبه د کعبې نه پاتې شوی یمه. او خلکو پرې خاورې اړولې او ما نشوي لیدی، په دغه وجه هدیرې نه پاتې شوی یمه. خلکو پرې خاورې اړولې او ما نشوي لیدی، په دغه وجه هدیرې نه پاتې شوی یمه. او یار پکې سر وخوړ او ما پکې مرګ هم ولیده، ژوندی له داسې حادثې نه پاتې شوی یمه. یار پکې سر وخوړ او ما پکې مرګ هم ولیده، ژوندی له داسې حادثې نه پاتې شوی یمه. یو څو خواره واره شعرونه نور مو هم دا مې خپل یار ته لیکلي دي. دا راته یو دا کم غزل کې دی، دا زما ذهن داسې و چې دا حادثه تا سره شوې دا به تاسو ته یاد شي. یا په دغه باغوانانو کې ما سره ډېر نږدې ملګری خوب او د ډېر ماشومتوب ملګری مې جمالالدین، الله دې آمین. نو بس هغه داسې حادثه وه چې بس دغه شعر کې تاسو واورېدلو، ښکاره خبره ده. بس هغه لاړو تاسو پاتې موږ پاتې یو. نو هغې په یاد کې څو شعرونه نور درته وایم چې ژوند سره مې مینه ختمه شوې ده، اوس خبره سپینه ختمه شوې ده. او ستا په بلتانه مې زړګی سیری شو، زیړ شوم زما وینه ختمه شوې ده. ډېره مننه. او څو شعرونه درته نور وایم چې بېګا مې ډېر ژړلي تر سحره پورې یاره، بېګا مې ډېر ژړلي تر سحره پورې یاره، ستا غم مې رسېدلی تر ځیګره پورې یاره. او همدا به مې ویل درته یوازې مې پرې نږدې، په غېږ کې زما پروت دی مازدیګره پورې یاره. او په کور کې دې ماتم شو چې د مرګ خبر دې راغی، خویندو دې رامنډې کړې تر وره پورې یاره. او غمونه دې اشنا د سمندر چپې دې وړي مې، یو ورځ به پکې ډوبې مه تر سره پورې یاره. خو یو غزل درته وایم چې ستا جدایۍ کې خو مې ستوري د اسمان کتلي، ما پکې شپې هم په قسم دی د هجران کتلي. ته چې له حد ته کوزولې ما سلګۍ وهلې، په دغه ورځ باندې مې چغې ټول جهان کتلي. اوس خو دې مړ شم داسې ژوند نه راته مرګ ښه دی، په ژوندانه مې تکلیفونه د خپل ځان کتلي. اوس خو دې مړ شم
داسې ژوند نه راته مرګ ښه دی. په ژوندانه مې تکلیفونه د خپل ځان کتلي او په زنکدن کې دا یوه خبره وکړه راته په زنکدن کې دا یوه خبره وکړه راته بېګا مې خوب کې د جنت حورې غلمان کتلي او پر هر شو زړه زما د وینو دارې وکړې پر هر شو زړه زما د وینو دارې وکړې چې په ژړا مې بېوسه یتیمان کتلي جمال الدین او وفادار خواږه یاران جدا شول د شهادت په مرګ مې ډېر ښکلي ځوانان کتلي. نجیب الله وصال صاحب وایي چې حسن پرست یو خپله خوښه انتخاب غواړو د چا په زلفو کې شړشم د چا ګلاب غواړو حسن پرست یو خپله خوښه انتخاب غواړو د چا په زلفو کې شړشم د چا ګلاب غواړو د ازادۍ په هکله موږ ته دروغ مه راښایه د ازادۍ په هکله موږ ته دروغ مه راښایه موږ پښتانه د باچا خان بابا نصاب غواړو مننه او په خوب وده یو خپې ونه کشئ راپا به مو سئ په خوب ویده یو خپې ونه کشئ راپا به مو سئ موږ که راویښ شو د ذرې ذرې حساب غواړو ډېره مننه په خوب وده یو خپې ونه کشئ راپا مو نه سئ موږ که راویښ شو د ذرې ذرې حساب غواړو امن پرست یو خدای دې واخله ټوپک څه له راکئ امن پرست یو خدای دې واخله ټوپک څه ته راکئ مینه پرست یو په لحد کې هم کتاب غواړو په دې شعرونو سره صابر شاه صابر صاحب ته بلنه ورکوو چې خپل خواږه خواږه شعرونه موږ سره شریک ضیا بهرام یو جهان مننه په پروګرام کې د وخت راکولو دغه یو انتخابي غزل دی چې یو وخت چې د ټول کلي بیګار به راسره و یو وخت چې د هر سړي یو کار به راسره و خبر نه شوم ستا د رنګینو نه پېښوره درغلی چې یم څوک نه څوک بیمار به راسره و خبر نه شوم ستا د رنګینو نه پېښوره درغلی چې یم څوک نه څوک بیمار به راسره و او زه به وم هغه به وه منګی به و ګودر به زه به وم هغه به وه منګی به و ګودر به و بل نوی عشق شوی وم ستار به راسره او وس کړمه ګزاره خو اول سم حسن پرستم په کلي کې د خپلو یو قطار به راسره و او یارانو ما حجره جومات په هغه وخت زده کړي له ګوتې بې نیولمه چې پلار به راسره و او ملګرو غریبي وه خو ما داسې سبق ویو په لاسو کې کتاب په اوږو بار به راسره و ډېره مننه وفادار صاحب بس د دانش صاحب په دغه یو غزل به درنه اجازت اخلمه چې جانانه دې جهان ته د خوشبو پرېږده چې تلې جانانه دې جهان ته د خوشبو پرېږده چې تلې او ماله د مین زړګي دارو پرېږده چې تلې او زه خیر دی ګلې لاړه شه د تلو تابیه دې کړې ده زه خیر دی ګلې لاړه شه د تلو تابیه دې کړې ده خو رنګ د اننګو دې هو به هو پرېږده چې تلې او دغه ډیوې به داسې بلې راته پرېږدې دغه ډیوې به داسې بلې راته پرېږدې دغې راته په سترګو دا سالو پرېږده چې تلې او دا هار ځان سره کړه سخته لار کې به پکار شي دا هار د ځان سره کړه سخته لار کې به پکار شي خو ګرانې دا پانزیب او دا باهو پرېږده چې تلې او دانشه لیلا دنګه وه خو ړنګه شوه ډوبېږي دانشه لیلا دنګه وه خو ړنګه شوه ډوبېږي ته چاته دا چیلم چېرته چالو پرېږده چې تلې د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه چې په پروګرام کې هم راسره ملتیا وکړه تر بلې خپلونې پورې ستاسو ورور احمد ضیا بهرام ته اجازت ورکړئ د لوی الله په امان